چل میرے جوان چلے میدان جانے کہ میرے پیر قائد میری خوباں کی جانے چلو میرے جوانوں چلے میدان کی جانے کہ میرے پیر قائد میری خوباں کی جانے وہ تبدیلی کی دنیا ہوئی تاراج دیکھو ملے مٹی میں سپنے ہمارے آج دیکھو پجاری صرف دولت کے ہیں سارے ہماری وطن اور قوم مذہب کے سب جذبوں سے عاری وطن اور قوم کتی جماعت تے او انشاءاللہ چی دی سربا کخیری سنگ پسنگ ولاڑی چی دی حکم کئی منگ با مکمل شان بشان دی سرا خپل پاغی دی پہر کو مکی بمگا مکمل برپوری سالی شران مقتدر علماء کرام حاضرین مجلس اور خصوصاً د پریس سره تعلق لرون کې زموږ مشران زه ډېر زیات محترم و مکرم جناب پرویز احمد خان صاحب او د هغه ټولو ملګرو ته چې نن کومو ملګرو په جمعیت علماء اسلام کې د شمولیت فیصله وکړه د زړه د تل نه دوی ته خوش آمدید وایم او مبارکبادي ورکوم الله رب العالمین دې موږ ټولو ته په دغه جماعت کې استقامت را نصیب کړي یقینا زموږ دپاره ډېره د خوښۍ خبره ده او ډېره د فخر خبره ده چې د علاقې داسې نامور او داسې تکړه ملګري هغه په جمعیت علماء اسلام کې شرکت وکړ دا به د جماعت دپاره د علاقې دپاره انشاءالله د قوت باعث وي او ښکاري داسې چې انشاءالله راتلونکی دور دا به یو ځل بیا د جمعیت علماء اسلام وي او جمعیت علماء اسلام چې کومې هلې ځلې کوي انشاءالله تعالی راتلونکي دور کې به جمعیت علماء اسلام په خپلې نظریې باندې په خپل سوچ او فکر باندې د دغه قوم صحیح رهنمایي کوي او انشاءالله جماعت په کامیابي